السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د صحت کالي به مو په تن کړي وي. بخت الله بهار یم، حاضر شوی یم تر څو تاسې ته د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست در چمتو او وړاندې کړم. موږ د خطاطۍ په برخه کې د توی توری پای ته رسولی و. اوس غواړو چې د عین په توري باندې پیل وکړو. څنګه کولی شو چې د عین توری له مختلفو تورو سره ګډ کړو. راځو په خپل لوست باندې پیل کوو. عین له الف سره څه ډول ګډیږي؟ دا ډول یې هم لیکلی شو او په دې ډول یې لنډ هم لیکلی شو. د عین توری د ب له توري سره دا ډول ګډوو. د عین توری د جوم له توري سره د عین توری د دال له توري سره دال، زال، ډال همداسې نور او همداشان دې ډول لاندې هم لیکلی شو. د عین توری د ری له توري سره دا ډول ګډوو. او همداشان د عین توری د ری له توري سره دا ډول هم ګډولی شو. که همدا لوست یو ځل بیا ولیکو. هیله مند یم چې نننی لوست به ستاسې د خوښې او پسند وړ ګرځېدلی وي او ګټه به ورڅخه واخلئ. تر بیا ښې چارې